مرکزي بغلان کې یو بیس سقوط شوی پکې شپږ ویشت سرتیري طالبانو ژوندي نیولي. له بغلان ولایت څخه په ورکړل شویو راپورونو کې راغلي چې بیګا 1 بجه شاوخوا د دغه ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو هغه بیس نیولی چې د ابو محمد په نوم لیسه کې جوړ شوی و. دغه بیس چې د مرکزي بغلان اړوند جرخشک سیمه کې و چې پکې لسګونه سرتیري میشت وو او سقوط یې د مرکزي بغلان ولسوالۍ د سقوط په معنا ده. سیمه ییزې سرچینې وایي تر 15 پورې عسکر طالبانو ژوندي نیولي، ګڼ ټانکونه تخریب شوي، 2 ټانکونه، ګڼ شمېر وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه د بغلان ولایتي چارواکو او طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. جګړو وروسته له هغه د هیواد په اکثرو ولایتو کې زور واخیست چې امریکا د دوحې له تړون څخه شاتګ وکړ او د مۍ لومړۍ نیټې پورې خپل عسکر ونه ایستل.